په دنیا کې داسې یو ملک هم شته چې ښځې پکې د یو بل سره ودونه کوي. خو دغه هیواد کوم یو دی او ولې پکې ښځې له یو بل سره ودونه کوي، دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په افریقا کې یو هیواد چې تنزانیه نومیږي، په هغې کې ښځې د یو بل سره ودونه کوي. په تنزانیه کې یو قبیله چې د څاروو کاروبار کوي او څاروي ساتي او دغه د کاروبار او خوراک یو ذریعہ ده. نو دغه ښځې د خپلو بچو او کورونو د محفوظ ساتلو لپاره یو ډیره پخوانۍ طریقه اختیار کړې ده چې د خاوند په غیر موجودګۍ کې هغوی ته څه مشکلات پیښ نشي، یعنی که هغوی کونډې شي نو چې بیا ورته څه مشکلات پیښ نشي. دې پخواني رسم ته د یمبا نتبوه نوم ورکول کیږي چې د دې مطلب دی د ښځو کور. په دې رسم کې د یوې قبیلې ښځو ته په خپل منځ کې د واده کولو اجازت ورکول کیږي. د تنزانیا په یو کلی نیامونګو کې چې د 10 نه 15% ښځې په همدغسې کورونو باندې مشتمل دي او د یو بل سره ودونه کړي دي. د دې رسم له مخې کومو ښځو چې په خپل منځ کې ودونه کړي دي نو د هغوی جامې، پیزار، د خوراک شیان او کار او دغسې د ماشومانو پرورش او نور معاملات تر دې پورې چې په یو کټ کې هم اوده کیږي او یو بل سره سملي. خو د یادول وړ ده چې دا ښځې خپل منځ کې یو بل سره هغه تعلقات نه ساتي څنګه چې همجنس پرست یو بل سره ساتي. د دې قبیلې نوم کوریا دی. د کوریا نوم په دې قبیلې کې صرف سړي د پلار او مور د جایداد حقدار دي او په ورثه کې ورته د پلار او مور جایداد ملاویدی شي. که یوه ښځه د خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا یې خاوند مړ شي نو هغه یوې ځوانې جینۍ سره واده کولی شي او بیا هغه ځوانې جینۍ چې بل چا سره ملاپ وکړي او د هغې نه ماشوم پیدا شي نو دغه د دوی بچی وي. د یادول وړ ده چې څرنګه د یورپ او مغربي دنیا خلک خپل منځ کې همجنس پرستي کوي او په هغه طریقه واده کوي نو دا د هغوی نه بیخي مختلف دي. ډنا مانګو چې یو رپورټر دی هغه وویل چې د کوریا کلي زیاتره خلک په دې باندې هم نه پوهیږي چې مونږ جنس پرستي کوو یا د جنس پرستۍ په نوم باندې یو شیز هم شته. هغوی نوره زیاته کړه چې د دې رسم مقصد صرف دا دی چې د خپل جایداد حفاظت وکړي. د قبیلې مشرانو ته دا واده د منلو وړ دی او د دې واده اجازت یې ورکړی دی. دوستانو دا یو ډیر حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو ته همدغسې نور معلومات هم درکړو او تاسو د نړۍ او د سیمې له حالاتو نه خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.